پوهیږو چې کاغذونه یوازینی هغه څه دي چې پلاستیک په شان زموږ په ژوند کې خپور شوي دي. د لاسي کاغذ څخه واخله د مختلفو شیانو د تړلو د وسیلې په توګه او د کارتونونو په جوړولو کې هم استعمالیږي. خبر یو چې کاغذونه د ونو څخه جوړوي، یعنې د ونو تنې د کاغذ جوړونې کارخانې ته راځي او د پروسې په جریان کې په کاغذونو باندې بدلیږي. مګر دومره ډیر کاغذونه چې موږ انسانان یې مصرفوو، د څومره ونو څخه باید ګټه واخیستل شي تر څو زموږ ضرورتونه رفع کړي. د نوې ټکنالوژۍ په راتلو سره د کاغذ جوړونې کارخانې د ځنګلونو سره کار نه لري. دوی خپله ونې کینوي او کله چې غټ شي ترې کاغذ جوړوي. د پیپر ون شرکت په شان دا شرکت خپله د اوکالیپټوس ریښې تولیدوي او په زراعتي ځمکو کې یې کینوي. شاید ستاسو باور را نشي، دوی 200 میلیونه د اوکالیپټوس ریښې تولیدوي او ټول کښېنوي. ریښې سرپټو ځایونو کې تولیدوي او په آزاده فضا کې یې کښېنوي. د اوکالیپټوس ونې په هر کال کې 1 متر جګیږي، نو که چېرته 5 کاله پاتې شي 15 متره اوږدیږي. دوی د 5 څخه تر 10 کلونو ونو څخه استفاده کوي او کارخانې ته یې لیږدوي. د کارخانې جوړولو لپاره د اوکالیپټوس د ونو تولید په دې منطقه کې پیل کړ او په هر کال کې ترې استفاده کول تر څو یو کارخانه جوړ کړي. په اوسنی وخت کې هماغه 200 میلیونه ریښې چې تولیدوي په هماغه اندازه هر کال د ونو تنه تولیدېږي چې کارخانې ته د کاغذ جوړونې لپاره ځي. اول یې په ټکي لرې کوي چې ځي د نورو شیانو د تولید لپاره. اصلي تنه مخکې راځي، وینځل کېږي او واړه کېږي. هغه وړه چې لاس ته راځي دیګ ته ځي او پخېږي. کله چې هم پوخ شي نو دا رقم مواد لاس ته راځي چې عیناً د واورې په شان. وروسته بیا دستګاوې هغه پریس او هواروي. دا ورقې چې تاسو ګورئ تولیدېږي، مګر دا تر اوسه کاغذونه نه دي. دا د هغو کارخانو اولیه مواد دي چې کاغذي شیان جوړوي، مثلا لاسي کاغذ، د کارتن کاغذ یا نور ډیری شیان. دا کارخانه دومره د چاپیریال سره ملګری دی چې خپل منطقې ته هیڅ تاوان نه لري، ځکه دا چې په ټول منطقه کې ونې کري. صحیح ده چې ترې استفاده هم کوي، مګر همیشه ونې پکې وي. او هغه اوبه چې په دې کارخانه کې مصرفېږي ټول بیرته لاس ته راځي، تصفیه خانې ته ځي او بیرته په کارخانه کې استعمالیږي. اوس غواړو یو بل کارخانې ته لاړ شو چې د دې محصولات اخلي او د استفادې وړ کاغذونه ترې جوړوي. په دې کارخانه کې بیا ځلي ورقې لمدېږي او خمیر ترې لاسته راځي. هغه خمیر چې په یوه دستګاه کې پرس کېږي او د پرس کېدو سره راوځي هم. د کاغذ په څېر یوه نری ورقه لاسته راځي. د کاغذ نریوالی او ډبلوالی دستګاه پورې اړه لري. کله چې خمیر د رول لاندې راځي او ویستل کېږي ټول اوبه یې هم ویستل کېږي، او کله چې د دستګاه نه راوځي وچ وي. د دې دستګاه سرعت د 80 او 90 کیلومتر ترمنځ دی، یعنې په یو ساعت کې 80 څخه تر 90 کیلومتره کاغذ تولیدوي او په دې چرخ کې یې تاووي. د دې څخه وروسته د کاغذونو کیفیت ازمایل کېږي. که چیرې کیفیت یې ښه و د کټ کولو مرحلې ته ځي. دا دستګاه کاغذونه د A4 په اندازه کټ کوي. او دا بل دستګاه د دې اړخونه وپیچل. ضمناً وپوهېږئ دا کارخانه یوازې د A4 ورقې نه تولیدوي، دا کاغذونه په هر اندازه چې وغواړو کټ کوي، ولې A4 ډېر خرڅېدونکي کاغذونه دي. کارخانه دې ته وایي چې نه چاپیریال ته زیان ولري او نه د منطقې اقتصاد ته صدمه ورسوي. له لیدو مو نړۍ مننه. اخیستل شوې د چیز و میز چینل څخه د نړۍ نوې اختراعات، ابتکارات او د نوې شیانو جوړښت د نړۍ په پښتو کې تعقیب کړئ. مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، د زنګونه تڼۍ کېکاږئ او خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ.